کې د ملي اردو سرتیری و. اوس چې ما معلومات کوم دا نه د ودرېدی شي اما خپې قات کېږي نه وجود یې قات کېږي نه خپې مې نه قات کېږي دواړه غړي ماتي لا ګونډې زنګونونه اوږې مې دواړه ماتي اوږې مې دواړه ماتي دي لاسونه مې دواړه څنګلې چې دي دواړه دي ختلي لاسونه مې نه سیده کېږي بس دغه شی دی او د دې حالت نه لاس نور نه سیده کېږي دې نه نور نه سیده کېږي ایسته دا تقریبا دا 14 کاله مو شي چې بس دغسې کور له ناسې به داسې مزل کومه لکه ماشومان چې نه وي بس په خاپوړې کوي بس دغه یو پلار مې دی سپین ږیری بس که دی څه ګټلي خوړلي مې ګینې نور بس یو ورور مې و هغه غریب هم بس اردو کې رانه شهید شولو بس هغه هم د منځه لاړ کاکا دغه مصرف ته کومه کېږي د کور بس زه خپله لږ لاس خوا دې خوا وړم او هغه مې یو څه پیدا کوم خو مجبوریت یو کار کوم هر څه چې په مجبوري ته خپله څه کار کوې کاکا ته خپله څه کار کوې زه خپله مزدوري کوم مطلب په دیاړي پندسپینه ګیره بس همدغه خدای دې همت درکړي کاکا تا ډېره غټه توره کړې ما ته خدای درته ما نه دي ویلي چې ته ما ته هلته یو ګیلاس اوبه راکړه دغه 14 کاله وشو مخامخ ناست یم خو دا ما د دې کټ نه د اوچت کړی نه دی زه په ځمکه ناست یم دا په کټ کې ناست یم ما دومره احترام د خپل بچي کړی ځکه زه بې په عذاب یم زما زړه غوښتل د هېواد یو ټپي سرتیری د دې ښې کار نه کوي قاتېږي نه اوږو کې مشکل دی لاسونه یې سیده کېږي نه لاس ته سیده که دغه یې هغه وروستی حالت دی او پښې قاتېږي نه 14 کاله دا په کټ پرېوته یو سپین ږیري پلار ته چې هغه یې وګټي او دی وخوري دا چې په ځوانه یې کې د دې په زړه څه تېرېدل چې دا ولې د پلار لاس ته کېناست د دې خو ژوند جوړ و د دې خو کار جوړ و دا ورور زموږ او ستاسې له خاطره د دې هېواد له خاطره دې حالت ته ورسېد په امنیتي لیکو کې و او هلته ټپي شو بالاخره دغه مشکلات ورته پیدا شول ما ورسره وعده کړې وه چې موږ تا ته د کاروبار یو داسې کاروبار چې د ناستې کار وي هغه درته موږ برابروو مشوره هم زموږ او پرېکړه هم دا شوې وه چې دې ته په همدې کلي کې یو وړوکی غوندې دوکان جوړو تر څو دا د بل چا لاس ته محتاجه نه شي پلار ته محتاجه نه شي بلکې هغې ته یو مټ او بازو شي او کور ته هم لنډ وي او کار هم داسې کار وي چې د تاوانه د دې د تاوانه پوره خبره وي نو دا د ناستې دوکانداري ورته ډېره ښه راتله دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پوری مهربان شي ته یې وساتې عزت دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پوری مهربان شي ته یې وساتې عزت خدایا ستا د بندګان د ښه شروع به له دغه ځای نه وکړو دا یو نوم به اخیستل ماته سخت وي خو لابل ټایپ دی او دغه شی نه دی همداسې رضولان دی دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پوری مهربان شي ته یې وساتې عزت دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پوری مهربان شي ته یې وساتې عزت خدایا ستا د بندګان د بېوسه افغانان خدایا ستا د بندګان د بېوسه افغانان بې له تا یې بل څوک نشته چې پرې وکړي شفقت خدایا ته پوری مهربان شي ته یې وساتې عزت دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پوری مهربان شي ته یې وساتې عزت دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پوری مهربان شي ته یې وساتې عزت دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پوری مهربان شي ته یې وساتې عزت
خدای ستا دی بندگان د بېوسه راځه رحیم الله دغه ځای ته. خدای ستا رحیم الله وروره که دغه شی نه رانه رښتیا پاتې و چې دا دلته په میز ایښی و. پوهېږې دا مرسته د چا ده؟ دا د یوې خور د هوسۍ په نوم و. هغې دا سپارښتنه کړې وه چې باید رحیم الله ته یو کار برابر شي تر څو دا خپل ژوند نور خپل په خپو ودروي او خپله یې پر مخ یوسي. نو که څه ویل ورته لرې یا د غږ اورې؟ زه د هغې نه ډېره مننه کوم او د هغې د کور ودانې چې ما سره یې دومره مرسته وکړله او زه امید لرم چې انشاءالله بیا به ما سره کومک کوي او زه بیا هم د دې خلکو نه امید او تاسو نه ډېره مننه کوم چې ما له راغللې او ما سره هم دومره همکاري وکړله. د هغې خور نه هم ډېره مننه کوم. الله دې نورې هم ورکړي واله چې ما باندې ډېرې سختې او ډېرې تقریبا تنګې تېرې شولې. تقریبا دا 14 کاله یا 14 کاله زه په کور باندې ناست وم په دغه معذورو بس پلار سپین ږیری مې هغې ګټلې او ما خوړلې. زه به بس په ناسته باندې مونځ هم کوم او کټ کې ناست یم په کټ کې ډوډۍ هم خورم او نور زه داسې کار او دغه نه شم کولی. د هغې ښځې نه ډېره مننه کوم چې ما سره دغه کومک او دغه مرسته وکړله. خدای دې وکړي چې نور د کاروبار په خیر روان شي او خپله وشي کولی چې خپل فامیل ته خپل اولادو ته یو نفقه پیدا کړي. یو څه پیسې نغدې پاتې دي هغه موږ نه که چې د یاد وتلي اوسي چې موږ درته نه وي راوړي مثلا تله یا کوم شی په هغې ته خپله خو پوهېږه به درته نغدې وسپارو. الله هم خوشحاله لره الله هم کامیاب لره چې ما سره دومره دغه وکړله او زه م یاد کړم ما خیر دی به انشاءالله تاسو نه زه ډېره مننه کوم او الله هم خوشحال لره خیر دی ما هېڅکله مه هېروئ او بس زه مې وایم انشاءالله چې الله تل مې دا خوشحال لره او د هغې خور نه هم ډېره مننه کوم چې ما سره دا مرسته وکړه. د تاسو نه هم ډېره مننه کوم چې زه تاسو یاد کړم او دلته راغللی او دومره سختو په شرایطو کې او په دغې کې تاسو نه زه ډېره مننه خوشحاله اوسه رحیم الله. مننه. ستا په اجازه موږ هم نور وځو چې نور شپه شوې ده بیخي. خدای په امان رحیم الله. خدای په امان. خدای په امان.